مسنونن د خیر سره ښه راغلاست. زویا درته وویله نو زما له خوا هم سلامونه قبول کړئ. نوي ولاګ ته په خیر راغلاست. د جمعې ورځ د مازدیګر ټیم دی نو ما او زویا خان دواړه راوتلي نو موږ ولې یو څه تفریح به وکړو نو تاسو به هم راسره وګرځو. نو د جمعې په ورځ څه کیسې دي په کندهار ښار کې نو زویا مې هم راایستلې ده له خیره سره داسې شاوخوا ګرځو نو ولاګ را سره تعقیب کړئ تر پایه پورې. رومي عینومې نیو خواته نو دلته بس اکثره خلک چې ولې عینومې څه راوړي نو دلته په دې دوکانو کې سودا مودام کوي. یو شی مې رانیسي د خوراک لکه چپس و جواري و پلی و دا شیان رانیسي. او دې خواته بیا دا چمنی دی خلک کښېني انار خو نو وینئ مازدیګري ټیم دی. جمعې ورځ د موږ هم راووتلو موږ د یو ګړی به تفریح وکړو تاسې به هم راسره وګرځوو. خوشحاله ده نو زویا چی شي خورې چی شي در رانیسم چیپس بل پاپاک سمه ودرېږم جوی نو بل چی شي در رانیسم دا چیپس پاپاک بل بس مایانو په وارې ته راورسېدلو. د مایانو په واره ده دلته هم بس د جمعې په ورځ خلک ډېر کښېني په دې ځای باندې. کوم ځای دی چې یا په عینومېنه کې کوم ځای دی نو ډېر مخته راغلو تقریبا دغه دی د عینومېنې غره ته راورسېدو. ما ول دا خوا ووینو د ډېر وخت دې خوا ته نه یو راغلي نو دا خوا در باندې وینم دا نو بس هغه اخري پوینټ دی د عینومېنې چې دا موږ اوس ور روان یو نو باد هم دی د باندې هم چندانې خوند نه کوي نو د ناستې وخت نه دی د باندې او بل زویا هم راسره ده هوا یخه ده نو داسې نه یم چې ناجوړه شي. زویا مې نن
واده راشي وکړې ما ویل یخ دی جوړه نه شي نو دا ناسته ده په موټر کې لمر خو م وینئ چې لویږي نو باد هم ډېر زیات دی خدای دې وکړي چې زما غږ صحیح واوري لمر د لوېدو وخت دی دا نو یو ډېر ښایسته جومات دی دلته او اکثره خلک که وینئ غره ته ختلي دي اوس هم باد زیات دی نو خدای دې وکړي چې زما غږ صحیح واوري همدغه نو بس هغه اخرنۍ دروازه ده دا یې نومینه نور نو د غره ساحه شروع شوه او دلته یو دانه هوټل دی په دې ځای کې دا هغه که وینئ دا او په دې سایډ کې هم خلک داسې ډېر معلومیږي چې غره ته ختلي دي وینئ دا موټران دي او دلته هم ګوره خلک ډېر ختلي دي دا دي او دا لاره خو نو بس بیا تللې ده بېرته عمومي دا یې نومینې هغه عمومي دروازې ته دا نو ډېر دا خوا په لوړه ده له دې خوا بیا لاندې خوا ډېره ښه معلومېږي چې بر کې بیا ډېر درک معلومېږي دغه ور پاندې کېږي دم یو ګړی که څه ماوا خوندوره نه ده یخ زیات دی باد هم ډېر دی یخ لا دونه نشته خو باد زیات دی او یو ګړی مو د دې ځای څخه د دې هوا څخه خوند واخیستی زویا راسره ده نو د هغې هم سودا ده کوښښ کوي چې د باندې راشي وسي یخ دی ناجوړه نه شي د دې ځایه ځو یو بل ځای ته دا ساحه غونډه باندې ولیدله هغه مخامخ مسجد دی ښایسته دغه مخامخ غر دی په دا غره کې یو دانه هوټل هم شته د دې ځایه څه ځو باد زیات دی ځکه دا خوا لوړه هم ده په یو بل ځای کې شو راځئ راسره پاتې شئ باد زیات دی یا ژوی ما ته وګوره ته دلته ته دې خو نه سوې کوم ځای ته ځو ژوی کومه ده واوره تېره وښیه ما ته واوره کومه هغه دغسې دغه دی ژوی هغه ډبارې دي واوره نه ده ته لږ ګوته ورته ونیسه کومه واوره ښیه ښه هغه ښیه هغې خواته به ډېر دغه یې ژوی یخ به یې موټره نه کړې تا ما ویل سا یخ کېږي بیا ما ته وګوره ته په موټر کې خو به دې یخ نه یې سوی بس نو بېرته راغلمه دا د میانو په وار یو خواته ماښام دی لمر هم ولوېدی د میانو په واره باندې هم ځینې خلک ناست دي نو نن داسې لږ وریځ هم ده نو د باران امکان هم شته چې باران وورېږي له دې خوا راغلو موږ وارې چې له دې خوا کلو
دې جمعې ولاګ خدای دې وکړي چې در باندې غمېدلی نه او د ځینې ساحې مو لیدلي که څه باد و هوا یخه وه نو ډېر د باندې نه وي شوه سوي تر یو بل ولاګه پورې ما ته راکړئ اجازه هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ د الله په امان جوی خدای په اماني وکړه د الله په امان لاس ورته پورته که نو